د یو روز سوال کړی دی، ډېر مزیدار سوال دی. وایي موږ یو کمپنۍ کې کار کوو، هغې کې ډېر خلک کار کوي، او دا کمپنۍ والا موږ له خوراک راکوي، د یو ټیم خوراک موږ له راکوي، هغه بیا پاتې شي. نو زه هغه ځان سره راوړم کور ته، ډېرې ته کور ته هر ځای کې چې دی هلته راوړي. دا به جایز یې که نه؟ ګوره دا خبره یاده کوي. قاعده د شریعت ته حدیث کې راغلی، امام احمد راوړی چې لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من. د یو مسلمان مال د بل دپاره نه دی روا مګر دا چې هغه پرې راځي. دا خوراک د کور نه راوړه. زمونږ ګوره ډېرو خبرو ته سوچ نه ځي، ګوره موږ ته چې وړه غونته کې ښکاري. دا خوراک چې ته کور ته راوړې انډیوالانو له یا ملګرو له، دا د ده خوراک دی چې دی راوړي، دا د دې د ټول دا د چا دی؟ دا د کمپنۍ دی. اصل کې دا ملکیت د چا دی؟ د کمپنۍ دی که دا ویسا د اجازت به څوک ورکوي؟ دا به مالک ورکوي. لکه ته ما که راړي ډوډۍ دې وخوړه، اخره کې تیلی دې جیب کې راوړي او ورسره نه څنګه یې وړي؟ تا ته اجازت میلاو شوی. ګوره تاسو په یو خبره باندې پوه کړم، یو د تملیک، یو د اباحت. اباحت څه ته وایي؟ چې تا ته اجازت میلاو شي چې د دې خوراک نه خوراک کولی شي، او تملیک دې ته وایي چې ستا ملکیت ته یو شی راواوړي. ټیک چا که راوړلی خوراک دې کو، دې ته اباحت وایي، هغه ته اجازت درکړی. الشیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله د هغه چې کومه د فتاوی مجموعه ده، په هغې کې ما یو سوال کتلی، او سوال د شیخ نه دا شی و، وایي کله داسې وشي چې سړی سفر کوي په جاز کې او دا خوراک پاتې شي، ډېر داسې مسافر چې هغوی دغه خوراک نه خوري، نو دا سړی ځان سره راوړی شي که نه؟ نو هغه جواب دا ورکو، وی زما رای دا ده چې دغه واپس مه راوړه. بیا ورته شیخ دغه خبره کړې ده چې دوی صرف تاله اجازت د خوراک درکړی دی، ستا په ملکیت کې دا هر څه نه دي درکړي چې دا هر څه ستا شو نه، او که تاله یې درکړی هم دی ستا هغه خوراک دی فقط. دا وایه وروره، ها دا ستا دی، خو چې ته بیا په کمپنۍ کې چې ډوډۍ نه بعد چې څه پاتې شي هغه ټول رالي، دې ټولو خو تا ته اجازت نه میلاو شوی. نو اصل دا دی. اوس راځو دې نه، که چېرته کمپنۍ ته یا د کمپنۍ یو کس ته د دې پته وي چې د هغه په لاس کې دا اختیارات دي چې دا دی وړي یا بلې وړي بلې وړي، هغو پې څه نه وایي، نو بیا یې راوړه جایز دي. دویم، که ده ته یقیني دا پته وي، یقیني ورته دا پته وي چې دا دوی غذاري رالي ډرام ته غذاري، نو بیا هم دی دا راوړی شي. خو د دې دوو حالاتو نه علاوه کور ته داسې شی نشي راوړی. او زه نصیحت، خاص نصیحت کوم مسافر وروڼو ته، ډوډۍ خو لا پرېږده، بعض پکې چې څه شی مخې له ورشي دا د کمپنۍ دی، پیچکس او سټک او مشینان او یو شی کمپنۍ کې پروت و، چې پروت یې بیا راله، هر شی چې پروت یې رالی، دا خو ملکیت دی د چا. ګوره که دومره د ګوتې د سر هم رسه شي که نه، نو دا د چا دی چې دې کې کله اجازت تا ته نه میلاو شوی، ته دا ځان له نشي راوړی. او بیا دلته دا ګټې ګټې بېلټیانې برابرېږي او څه کوي، داسې څه کوي چې یو ځای کې کار هغه ځای نه سامان راوړه، بل ځای کې کار هغه ځای نه سامان، داسې پکې شتي که نه نشته پکې داسې کسان، د الله نه دې ویېرېږي. لکه اوس یو کس درغی مزدور او ستا په کور کې کار کوي، او کور کې یو ګاډۍ ولاړه وه د خاورو دپاره چې استعمالېږي، او هغه ځان سره کور ته راوړه. لکه ولې؟ وایي دا هلته ولاړه وه، تا ولې اجازت ورکړې چې ګاډۍ ځان سره ویسه، نو ته بیا د بل د هغې نه څنګه راوړې؟
یاره وی غټه کمپني ده بعضو پکې دا ویلي د مالدار نه غلا کول څه شو جایز دی خو د غریب نه چې کمپنۍ وړئ بیا غلا مه کوه غټه کمپني ده ویلې دې پکې پته هم نه لګي بعضو الله ته خو پته لګي که نه صحیح ده د کمپنۍ مالک ته دا یقیني خبره چې دومره غټه کمپني ده او په زرګاو کسانو سره کار کوي په دې کې هغه ته پته نه لګي خو د دې کمپنۍ د مالک چې کوم مالک دی او ستا چې کوم مالک دی هغه ته پته نه لګي تقوا زهد د الله نه یره د شیخ ابن عثیمین رحمه الله بارک راځي یو عالم سیرت ته هغوی لیکلی وی ما د سره یو پروګرام کو علمي پروګرام و د سوالاتو جوابات او نور داسې ښه رسمي پروګرام و چې هغه په ټي وي هم نشر کېدو په ریډو نو که خیال هم کړی دا څوک چې د عالم سره ناستې پروګرامونو کې تپوسونه کوي څه سره قلم یې لیکل کوي څه کومه خبره کول غواړي کومه نه کوم سوال لاګل نو د هغه قلم کار پرېښو نو دې شیخ ته یې وویل که ستاسو اجازت دا قلم راکړې نو هغه قلم ورکړو هغه لا لیکل شروع کړي نو قلم راکړه بیا یې واخیست نو هغه وایي ما ډېر تعجب وکړو چې قلم دومره غټ شی خو نه دی چې یو پیر دې راکړو بیا ما ته وایي چې خفه نه شي دا قلم زه په یونیورسټۍ کې جامعه کې استاد یې ما له هلته راکړی زه په دې باندې صرف د جامعې کار کوم بهر پسې کار نه کوم د قیامت په ورځ کې رانه الله تپوس وکړي حالانکې دا قلم چې هغوی شیخ له ورکړی دی نو هغوی پکې دا قید نه دی لګولی چې ته به صرف د جامعې کار کوې خو دا د هغه تقوا ده که دا استعمال کړی وی په دې کې ګناه نه وه په دې کې ګناه نه وه لیکن چې قلم هغوی ورکړو ته پته چې دا په هر ځای کې استعمالېږي خو دا د یو مسلمان د الله نه یره ده چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم اوس که رانه تپوس وکړي چې دا قلم خو صرف یو محدود کار دپاره درکړی تا به بل ځای کې ولې استعمالوه لکه څنګه چې ما نږدې ورځو کې تاسو ته دا مسله ذکر کړې وه چې د کمپنۍ ګاډی به دی به نورو ته چلونه ښایي دا بعضو کمپنۍ ګاډی سعودیانو مال دی بعضو د الله نه ویریږي په دې باب کې او په دې باب کې ډېر احتیاط کوئ